قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم السائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم او كما قال عليه الصلاة والسلام. دما عزتمند مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې فرمایي چې درې کسان داسې دي چې الله سبحانه وتعالی د هغې دعا نه رد کوي چې کله هغه د الله تعالی په در کې دعا غواړي. یو چې کوم دی په هغې کې روژهدار دی چې کله روژهدار د الله سبحانه وتعالی نه د خپلو حوایجو دپاره دعا غواړي نو الله سبحانه وتعالی د دې روژهدار انسان دعا چې کوم دی دا نه رد کوي، دا په خپل در کې قبلوي. بل امام عادل حکمران او دریم د مظلوم دعا، دا درې دعاګانې چې کوم دي کسانو دعاګانې چې کوم دي د الله سبحانه وتعالی نه رد کوي. حتی چې د اسمان د دروازې چې کوم دی د دعاګانو ته کولاوي د الله سبحانه وتعالی در ته ځي. الله سبحانه وتعالی په خپله فرمایي وعزتي لانصرنک ولو بعد حين. الله سبحانه وتعالی وایي چې زما د خپل عزت قسم وي چې زه به ستا مدد کوم اگر قسم موده پسم وي، خو بیا هم زه ستاره دعا قبلوم او زه به ستا مدد کوم. نو نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې تاسو په روژه کې دعاګانې ډېرې غواړئ، د جنت داخلېدو دعا غواړئ، د خپلو حوایجو دعاګانې چې کوم دی دا غواړئ، الله سبحانه وتعالی نه دعاګانې غواړئ. او نبی علیه صلات وسلام دې دعا ته چې کوم دی هم عبادت ویلی دی. ځکه نعمان بن بشیر رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا دعا عبادت دی. او د دې نه پسې د آیت کریمه ولوستو وقال ربکم ادعوني استجب لکم. ستاسو رب دا وایي چې زما نه دعا وغواړئ زه به ستاسو دعا قبوله کړم، زما نه د خپلو حوایجو دعاګانې وغواړئ. الله سبحانه وتعالی وایي نو د الله سبحانه وتعالی د خپلو حوایجو دعاګانې وغوښتل، دا د عاجزۍ علامه ده، بری باندې الله سبحانه وتعالی خوشحاله کېږي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي چې کوم سړی د الله نه سوال نه کوي نو الله سبحانه وتعالی بری باندې ناراضه کېږي، دا هغه انسان نه الله سبحانه وتعالی خفه کېږي، الله تعالی پرې غوسه کېږي. دومره لوی شوي چې زما نه دعا نه غواړي، ځکه چې دعا نه غوښتل د یو کس نه خپل حوایج نه غوښتل دا د تکبر علامه ده. که موږ په دنیا په معمول کې هم وګورو که نه نو خلکو ته یې لکه پلاني له ورشه، زه به اوس پلاني له ورځم د هغه نه به زه دا دغه غواړم، مړ به شم د پلاني در ته نه ورځم. نو ځان کې سړی تکبر پیدا کړي. نو دغسې چې کله یو بنده هم د الله سبحانه وتعالی نه د خپلو حوایجو دواګانې نه غواړي، الله تعالی نه دوا نه غواړي، نو الله سبحانه وتعالی به دې بنده نه ناراضه کېږي او خفه کېږي. لکه ته دومره غټ شوې او ته دومره مضبوط شوې چې ته دومره بې حاجته شوې چې اوس زما نه دواګانې نه غواړي، الله سبحانه وتعالی به دې باندې خفه کېږي. نبي علیه صلات وسلام فرمایل چې دواګانې غواړي د خپل ځان دپاره، د خپلو حوایجو دپاره، د خپلو بیماریانو مصیبتونو آفتونو د باندې راغلي دي، خپل رب ته متوجه شه، الله سبحانه وتعالی به ستا امداد کوي. اگر که څه وخت پس وي بیا هم الله سبحانه وتعالی ته تنها نه پرېږدي. څومره پیغمبران هم چې تیر شوي دي، صحابه که تیر شوي دي، د دین نور مشران تیر شوي، ټولو چې کوم دی د الله سبحانه وتعالی په در کې چې کله هم سخت او تکلیف راغلی د الله سبحانه وتعالی در ته تللي دي، 2 رکعته لمونځ یې کړی دی او د الله تعالی د په در کې وختلي د الله سبحانه وتعالی چت هم تش لاس نه دي بوللي، د هغوی امداد یې کړلی ولو بعد حین اگر که څه موده پس ولي نه وي. د صلاح الدین ایوبي په باره کې راځي صلاح الدین ایوبي چې کوم دی دا یو زبردست او نیک باچا چې کوم دی دا په مخ ته ځمکه تېر شوی دی او دا یو لوی فاتح انسان په مسلمانانو کې چې کوم دی لوی فاتح انسان ایوبي تېر شوی دی صلاح الدین ایوبي چې د انګریزانو د یهودو او نصواراو د سترګو یو ازغی و. د صلیبیانو سره به جنګونه کول، له عیسایانو سره ډېر ښه علاقې د عیسایانو نه چې کوم دی صلاح الدین ایوبي چې کوم دی فتح کړې وي او دې ته فاتحي بیت المقدس هم و چې د بیت المقدس چې کوم دی هغه فتح کړی و. نو د هغه بیت المقدس فتح کړی و، هغه بیت المقدس چې نن د مسلمانانو چې کوم دی د یهودو په قبضه کې دی او د یهودو په لاس کې دی، هغه بیت المقدس چې کوم دی صلاح الدین ایوبي په یو دور کې فتح کړی و. او بیت المقدس دومره لوی مسجد دی، په 60 جریبه ځمکه باندې چې کوم دی دا بیت المقدس صرف دا دننه مسجد جوړ شوی، باقي د هغې بار چاردیوالۍ داسې په 60 جریبه باندې دا بیت المقدس جوړ دی. که تاسو ته تلاړئ بیت المقدس هم ولو او د بیت المقدس چې دا کم محراب دی تاسو که دا ولو نو حیران بشئ. د کجورې د یوې تنې نه د روغې تنې نه چې کوم دی دوی د بیت المقدس دا محراب چې کوم دی دا جوړ کړی چې په دې کې نه څه پیوند شته نه پکې څه ټانکه وغیره شته، بلکل د یوې تنې نه چې کوم دی دوی دا محراب چې کوم دی دا جوړ کړی دی. تا عقل بالته حیران شي تلته لاړ شي.
نن هغه بیت المقدس چې کوم دی د یهودو په قبضه کې دی او یهودو چې کوم دی د بیت المقدس راغستی دی او دای په من نیم کړی دی د مسلمانانو سره، نیم طرف کې مسلمانان، نیم طرف ته هغې خپل عبادت خانې جوړې کړي دي. نو په هغه خپلو عبادت خانو کې خو هغوی عبادت کوي، خو چې دی د مسلمانانو به دې ځای کې هم ولاړ چې کوم کس چې خوښ شي هغه دننه پرېږدي، چې کوم یې خوښ نه شي هغه بس بیا دننه نه پرېږدي. نو نن د یهودو په قبضه کې دی هغه صلاح الدین ایوبي چې کوم دی دا په خپل دورې حکومت کې چې کوم دی دغه بیت المقدس چې کوم دی دا فتح کړی او انګریزانو هم دا منله چې په مسلمانانو کې د نبي علیه صلات وسلام نه را دې خوا چې مضبوط مسلمان او فاتح تېر شوی دی هغه هم دغه صلاح الدین ایوبي دی. دا صلاح الدین ایوبي چې کوم دا ډېر نیک انسان و. الله سبحانه وتعالی په دربار کې چې کوم دی د شپه ورځ جوړل چې شپه به شو د الله سبحانه وتعالی ته به چې کوم دی تهجد کول او الله سبحانه وتعالی ته په هغې کې جوړل. د ده خپل یو جاسوسي نظام هغه ډېر مضبوط نظام و. هغه جاسوسي نظام نه چې کوم دی دله یو کس راغی ده ته یې ویلو چې یوه بحري بېړۍ را روانه ده د یهودو د طرف نه، ډېره مضبوطه بېړۍ ده او ډېره غوټه اسلحه او فوج پکې دی چې د هغې سره ته مقابله نشي کولی، لهذا ته ذهني تیار شه. نو چې هغه خپل کسان ولېږل نو واقع ډېره غټه بېړۍ را روانه وه. نو ده دا سوچ وکړو چې د دې بېړۍ سره خو زه مقابله نشم کولی. نو الله سبحانه وتعالی ته چې شپه شوه نو په مانځه باندې ودرېدو، دعاګانې شروع کړې او الله سبحانه وتعالی ته یې وژړل او الله سبحانه وتعالی ته ویل کریمه ربه ستا د خاطره د یهودو نصواراو سره د بیت المقدس د خاطره جنګېږم، که نه د دوی سره زما د خپل ابا او اجدادو هېڅ دښمني نشته دی، که الله ستا د دین د خاطره زه د دوی سره چې کوم دی جنګېږم. او الله سبحانه وتعالی ته چې کوم دی یو اواز وکړو، خپل یو ارزو چې کوم دی الله سبحانه وتعالی ته پیش کړو. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې فرمایي چې اذا سألک عبادي عني فإني قریب اجیب دعوة الداعي اذا دعان. زه خو د خپل بنده دعا قبلومه، کله چې زما نه هغه دعا وغواړي. بنده کله الله سبحانه وتعالی ته خپل ځان پیش کړي، الله سبحانه وتعالی د خپل بنده په ډېر ناشنا طریقو سره بیا امداد کوي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه بدر کې چې کوم دی ټول 314 صحابه او کفار چې کوم دی 1000 کفار او کفار غون مسلح راغلي وو، د اسلحه د هر یو سره چې کوم دی خپله توره، نیزه، زغره، سورلی، هر څه چې کوم دی د هر کافر سره ورسره او د مسلمانانو سره چې کوم دی صرف 8 تورې وي او کفار چې کوم دی دا غون مسلح راغلي وو او د مسلمانانو سره 2 آسونه او 70 اوښان او د کافرانو سره 200 اوښان. مسلمانان خو د جنګ په نیت باندې نه راغلي، خو صرف د ابو سفیان په قافله پسې راوتي چې دا قافلې والا موږ لږ ویرو چې دوی موږ ته را تکلیفونه نه رارسوي او زموږ نه لږ ویرېږي، په دې نیت باندې راغلي د ابو سفیان په قافله پسې. خو هلته چې کوم دی ابو جهل سره د لوی لښکره د 1000 تنه کسو مسلح راغله نبي علیه صلات وسلام سره په غزوه بدر کې جنګ ته ودرېدل. نبی چې شپه شوه نو نبی علیه صلات وسلام الله سبحانه وتعالی ته ودرېد. الله سبحانه وتعالی په دربار کې ډېر زیات وژړل او دعاګانې یې وکړې او ویې ویل کریمه ربه دا 14 کاله محنت مې په مکه کې کلی دی او دا 2 کاله محنت مې په دې مدینه کې وکړو، دغه 314 صحابه دغه مې تیار کړي دي، که دا سبا د بدر په دې میدان کې ټول شهیدان شو نو په مخ د ځمکه به ستا نوم اغوستونکی پاتې نه شي. زما دغه ټول محنت دی چې کلی مې ټوله شپه چې کوم دی دغه صحابه په درد او په غم کې نبی علیه صلات وسلام وژړل، حتی که چې د سر نه رومال پرېوتو ابو بکر رضی الله تعالی عنه وله راغی په سر یې ورته رومال کېښود، بس الله رسوله بس الله سبحانه وتعالی به زموږ پرې امداد کوي، موږ به الله سبحانه وتعالی داسې نه پرېږدي، هغه به زموږ خامخا امداد کوي. جبرائیل علیه صلات وسلام راغی، نبی علیه صلات وسلام ته دا زیری ورکول سبا به بدر کې پلانې په پلاني ځای د هر یو به چې کوم دی مرداري او فتح به الله سبحانه وتعالی مسلمانانو له ورکوي. نبی علیه صلات وسلام په ډېر تسلۍ کې شو، دا یې ورته وویلو ویل الله سبحانه وتعالی 1000 ملایک چې کوم دی د بدر میدان ته رالیږلي دي او 1000 ملایک په چې کوم دی را سبا د مسلمانانو په امداد کې ولاړ. نبی علیه صلات وسلام یو طرف ته ښی طرف ته ابوبکر رضی الله تعالی عنه، ګس طرف ته عمر رضی الله تعالی عنه، په ښی طرف چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه د هغې نه شاته چې کوم دی جبرائیل علیه السلام او ورسره 1500 ملایک دي، په ګس طرف عمر رضی الله تعالی عنه د هغې سره میکائیل علیه السلام او د هغې سره 1500 ملایک دي. 1000 ملایک دغه وي. کفارو چې کوم دی یوه پروپیګنډه خوره کړه چې موږ د 2000 کسان نور روان دي. الله سبحانه وتعالی د نبی علیه السلام تسلی دپاره 2000 ملایک چې کوم دا نور راولېږل
او ول کاغي او چته دا دغه کاونه دا ملائک به هم د جنگ لپاره تیاری ولاړ. نو الله سبحانه وتعالی په دغه بدر کې چې کوم د نبی عليه السلام دغه دعاګانو د برکت چې الله سبحانه وتعالی ته ټول شپه وړل دغه دعاګانو د برکت نبی عليه السلام الله سبحانه وتعالی مسلمانانو له فتح ورکړه. ابو جهل، عتبه، شیبه، ولید، امیه دا غټ سرداران د مشرکین الله سبحانه وتعالی په بدر کې مردار. ابو جهل مردار شو، عتبه، شیبه، ولید، امیه دا لوی کافران الله سبحانه وتعالی د بدر په میدان کې مردار کړو. نبی عليه السلام دیو راواغسله د بدر کوی ته ورواچېد، هغوی یې هلته دفن شو او یا یې قیدیان کړو او یا یې چې کوم دی د بدر په میدان کې مردار کړو. نو دا څه چې نبی عليه السلام د خپل رب په در کې چې کوم دی ټوله شپه وژړل چې کریمه ربه ته زمونږ حامي او ناصر شې. نو د الله سبحانه وتعالی نه چې غواړي الله سبحانه وتعالی په ډېره ښه طریقه سره چې کوم دی د خپلو بندګانو امداد کوي. په ډېرو سختو کې چې کوم دی که هر څومره سخته وي الله سبحانه وتعالی د خپل بنده چې کوم دی هغه امداد کوي. کله وي زنانه په باره کې راځي وایي د هغې سره خپل زوی په غېږه کې ورسه و په یو دشته بیابان کې روان و یو درنده پرې راغی زمری او ویل چې دا پې کله راغی او دې دا ولدو نو دا ښځه په ډېره سخته هیبت کې شوه نو منډه یې کړه. چې منډه یې کړه دا ماشوم دې ولید دا زمری وایي راغی دا ماشوم یې په خوله کې روان شو. دې ښځې چې دا ولد چې ماشوم قرآن زمري وي نو چغې کړي زوی و د زوی محبت وي چغې کړي چې یا الله زما زوی وی دا ماشوم د دې زمري په خوله کې و او ویل په دې کې چې کوم دی یو حسین او جمیل انسان دی هغه الله سبحانه وتعالی ملایکه راولېږله د انسان په شکل کې وایي په دې زمري باندې یوه چغه وواله حتی که چې د زمري د هغه خولې نه هغه ماشوم وویل زمری ویرېده وتښتېد. نو هغه ماشوم یې راواستوه زنانه دی وکړه زنانه ډېره خوشحاله نه په ژړا شوه او ته ویل ته څوک چې زما دې داسې امداد وکړه او ته ویل زه فرشته یم ملایکه یم. کله چې تا غږ وکړو چې یا الله نو زه د عرش په خوا کې ما الله سبحانه وتعالی وویل چې یو کس ورشئ او د دې زنانه امداد وکړئ. ما الله سبحانه وتعالی نه اجازت وغوښتو او زه رالم ستا امداد نه وکړو. تا چې زه په عرش وم خو تا وویل چې یا الله نو ویل زه بیا په فرش وم په ځمکه بیا تا ته ولاړ او ویل دا پته ته شته چې ستا را نصر امداد مې ولې وکړو؟ ویل نه. ویل الله سبحانه وتعالی ویل چې دا زنانه یو ورځ په کور کې ناسته وو خوراک یې کاوه او معمولی شانتګي رزق ورسره ورسو لږ او هم دې ځانه خوړ او ویل په دروازه باندې یو ملنګ راغی چې د الله په نامه باندې سره کړ ډېر زیات وږی یم. ویل دې زنانه دا وویل چې د الله په نامې وغوښته دغه لږه روټۍ د ځان یې نه خورم د خولې نه هغه روڼۍ را واپس کړې او هغه روڼۍ ویوړه او هغه ملنګ یې ورکړه د الله تعالی په نوم باندې. ویل زما په نوم یې غیرت کړی دی زما په نوم یې د خپلې خولې نه روڼۍ واپس کړې ده نن به زه د زمري د خولې نه یم د دې دا زوی چې یوه روڼۍ شوې ده دا به مې زه راواپس الله سبحانه وتعالی د هغې زنانه دومره نصر و امداد وکړو. نو چې کله د الله سبحانه وتعالی نه غواړي نو الله سبحانه وتعالی ورته کوي. ځکه وإذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوة الداعي اذا دعان. زه د خپلو بندګانو دعاګانې قبلومه چې کله هغه زما نه دعا وغواړي زه هغه ته ډېر نږدې یم. الله پاک وایي زه خپلو بندګانو ته ډېر نږدې یم چې کله زما نه دعا وغواړي. نو صلاح الدین ایوبي چې کوم دی ټوله شپه د الله سبحانه وتعالی په در کې وژړل او ټوله شپه چې کوم دی په ژړا باندې تېره کړه. سهار له یو حسین او جمیل انسان راغی چې خاندي. صلاح الدین ایوبي ته وایي ولې ژاړې؟ وایي دقسې مسله ده د کفارو بیړۍ راغلې ده او ډېره غټه د دوی مقابله نه شي کولی. الله ویل هلاک کړه. صلاح الدین ایوبي چې لاړ واقع الله هلاک کړي و هغه وڼ فوجونه و هغه ونډې اسلحې هغه الله سبحانه وتعالی سمندر کې وټکلي و هغه هر څه چې کوم دی هغه کړي. نو الله سبحانه وتعالی د خپلو بندګانو نصر امداد کوي ځکه الله سبحانه وتعالی وایي تاسو زما نه وغواړئ که هر قسمه سخته په تاسو باندې راشي او هر قسمه تکلیف په تاسو باندې راشي نبی علیه السلام فرمایي زما نه وغواړئ زه به ستاسو نصر امداد کوم. الله سبحانه وتعالی وایي زما نه وغواړئ زه به ستاسو نصر امداد کوم. او دغسې نبی علیه السلام فرمایي وایي د کله چې الله سبحانه وتعالی د ځمکه او اسمان جوړ کړي بلکې د دې نه مخکې کله چې الله سبحانه وتعالی د اوبه پیدا کړي خپل عرش د هغه وخت نه نبی علیه السلام وایي چې الله پاک سخا شروع کړي ده د هغه وخت نه او تر نن هینه پورې الله پاک سخا هر چاله ورکړی څوک چې څه قسم دعا م الله سبحانه وتعالی نه وغواړي الله سبحانه وتعالی هغه ته ورکوي. که څوک په حیواناتو ته دا رزق څوک ورکوي په سمندر کې د مایانو ته الله سبحانه وتعالی د سمندر کې د مایانو ته دا رزق څوک ورکوي په هوا کې د مارغان ګرځي دوی ته دا رزق څوک ورکوي
په دې ځنګلونو کې چې دا مختلف قسم ځناور ګرځي چې څوک تازه یینې څښي، څوک تازه واښه خوري، څوک یو قسم، څوک بل قسم، یو ټول الله سبحانه وتعالی په خپل وخت باندې رزق ورکوي. الله سبحانه وتعالی هر چا له ورکړه کوي، خو چې کله بنده چې کوم دی خپل رب ته آواز وکړي او خپل رب چې کوم دی هغه وغواړي چې کریم ربه محتاجه یم، زما دعا په خپل در کې قبوله کړه. ځکه بیت الله شریف خواته یو 3 کسان ناست وو، خپل منځ کې خبرې کوي چې د الله سبحانه وتعالی خو دا سلو اواز وکړي چې دا تیز اواز به اوري که به نه اوري، چې دا تیز اواز خو اوري خو چې دا سلو اواز به اوري که به نه اوري. نو بلو ته ویل چې نه تیز اواز سلو اواز نه اوري، صرف تیز اواز اوري. درېیم ورته ویل چې نه دا سلو اواز هم اوري، ځکه چې تیز اواز اوري موږ کې نه یو، نو کېدای شي چې دا سلو اواز هم اوري. نبي علیه الصلاة والسلام طواف کاوه، جبرائیل علیه السلام راغی ورته ویل ورشه دوی ته خبر ورکړه، که ته په توره شپه کې په تا توره کوټه کې بربنډ همداسې الله سبحانه وتعالی په ستا په زړه باندې علم دی او ستا نه خبره تعیني. همداسې رب دی کریم رب چې په توره شپه کې په تور کوي په توره ګټه باندې میږی روان وي، الله سبحانه وتعالی د دغې عمرې زړه باندې عالم دی چې دې په ژوند کې هغه داسې لوی ذات دی. که د هغه نه دعا سلو غواړي، که د هغه نه دعا تېزه غواړي، الله سبحانه وتعالی د خپل در نه ورکړه کوي او د خپل در نه چې کوم د خپلو بندګانو له ورکوي. او الله سبحانه وتعالی په دې باندې خفه کېږي، په دې باندې ناراضه کېږي د خپل بنده نه چې کله بنده د خپل رب نه نه غواړي. داسې انس رضی الله تعالی عنه هم وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په تاسو کې هر یو کس ته دا پکار ده چې سوال کوي نو د خپل رب نه دې سوال وکړي، د خپل تمام حاجتونه چې د خپل رب نه چې کوم دی وغواړي. سوال کوئ خو د خپل تمام حاجتونه د خپل رب نه غواړئ. تر دې پورې نبی علیه السلام فرمایي که د څپلۍ دا تسمه وشلېږي که نه دا هم د الله سبحانه وتعالی نه غواړي. دونه پورې چې کوم دی نبی علیه السلام په حدیث کې تاکید کړی دی. نو هر څه چې غواړئ د خپل رب نه به غواړو، او زمونږ رب چې کوم دی هغه ډېر د ورکړې ذات دی، په هغې باندې به یقین کوو چې الله سبحانه وتعالی به ماله راکوي. هغه زما رب دی، زه پیدا کړی یم، ما په دې ځمکه باندې ژوندی ګرځوي، زما په دې ځمکه رزق دی، الله سبحانه وتعالی به زما ټول حوایج پوره کوي. په دې یقین سره د خپل رب د غوښتنه انشاءالله الله سبحانه وتعالی به تعالی رزق هم ښه پراخه درکوي، د مصیبتونو آفتونو نه به هم تعالی لرې ساتي، هر قسمه نصر و امداد به ستا کوي. صحابو ته به چې څه قسم کار هم سخت شو، 2 رکعته مونځ به یې وکړو، په الله سبحانه وتعالی باندې یقین وکړو، د هغوی زړونو ته دا ایمان پوښي، په هغه باندې یقین چې الله سبحانه وتعالی به زما نصر و امداد کوي. الله سبحانه وتعالی به چې هر قسمه سخت او تکلیف په هغې باندې چې 2 رکعته مونځ به یې وکړو، هغه هر څه به الله تعالی او ټول حوایج به الله سبحانه وتعالی پوره کړي. دا څه چې زړه ته یقین کوشي، الله سبحانه وتعالی باندې یقین چې الله سبحانه وتعالی به مونږ راکوي. ځکه چې نبی علیه السلام مونږ ته دا فرمایلي دي چې الله وایي چې زما دا وغواړئ د تاسو له درکومه. دا دا خبره زړه ته کوشي، زموږ په ژبه باندې زموږ صرف په ژبه دا خبره ده چې الله سبحانه وتعالی وایي چې زه ورکوم زما نه وغواړئ. او د صحابو دا خبره زړه ته کوشي و، زړه ته هغوی د زړه په ایمان او په یقین سره دا خبره منلې وه چې الله یې ورکوي، بل څوک یې نشي ورکولی. نو چې څه قسم کار به مو ته سخت شو، د خپل رب نه به یې غوښتنه کوله. الله سبحانه وتعالی دې زموږ زړونو ته زموږ ایمانونه کوز کړي. په دې خبر دی الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.